دا حق لرګور پرې نګدي ای اتل سلفي د ګلاب سلفي تن قربان شپ د ملګری د یو مبتدی او د بدعتي یو پوسټ را لګل دي او پای کې هغه داسې بهوده غونډې خبرې کړې دي چې هغه داسې ویلي چې اوس په دې وخت کې په نامه باندې ال حدیث غیر مقلد د په حدیث باندې د عمل کولو دعوی کوي چې موږ په حدیث باندې عمل کوو نو رقص یا غډا کول په حدیث کې راغلي دي نو سنت د کچا پر عملونه کو هغه منکر حدیث او گمراه بدعتي دي نو سوال دا دی چې وسو ال حدیث او غیر مقلد په دې باندې څومره عمل کوي او یا حدیث دا د حدیث ذکر کړل دي چې انس ابن مالک وی کانت الحبشه يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح حبس شکمونو دیوبا ټوپونه وهل مخه د نبی صلی الله علیه وسلم ته ورقص وکاو ویل چې محمد عبد صالح دا حدیث د مسند احمد په حواله باندې نقل کړی دی او د ابن حبان په حواله سره نقل کړی دی نو په دې کې غړا راغلي د حدیث ولې غړاګای نه کوي نعوذ بالله تعالی من ذلک الجواب لول دا سړی د خپل ایمان دغه تجدید وکي او کلمه دی وایي ځکه چې د صحابه کرام باندې بدنامه لګولې ده چې غړاګانی کولې او د معروف غړاګانی تی اغستل دي دویمه خبره دا کړي چې وی دا غړا کول سنت دي د کفر کړي دی ځکه چې غړا ته چا سنت نه دی ویلي وسپوري او یو عادت دي یو عبادت دي د صحابه کرامو چې کوم د نزبازي کړي دا په دې کې یسفنون لفظ راغلی او د غیب تفسیر اهل علم د يرقصون کړي ټیک د په حدیث کې يرقصون هم راغلی دی لیکن د دینه د معروف غړا خو مراد نه ده بلکې امام نووي ذکر کړی دی په شرح د صحیح مسلم کې معناه يرقصون وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئه الرقص د حدیث علماء محمول کړي په ټوپونو وهل سره چې په خپل اسلحه باندې ټوپونه وهل او داري نسبازي کوله او پاغي کې دی ټوپونه وهل چې هغه هيئت درقص تا هغه نږدې ځکه چې دا په جنگ کې داسې حالات هغه پیخيږي او نور اهل علم چې کوم دي اغیم دا ویل دي لکه امام قاضي عیاض هغه فرمایلی دي وظفن الرقص وهو وثبهم بصلاحهم تلك او زفن چې کوم دی رقص ته ویل کی هو رقص سره وهو وثبهم بصلاحهم هغه ټوپونه وهل پاسله خپل باندې او درګي بیا وی بل ذکی وی بل کتاب کې مشارق الانوار على صحاح الاثار کې وظفن الرقص وهو لعبهم وقفزهم بحرابهم للمثافنه زفن څه ویل کی هغه رقص ویل کی هو رقص شه دی هغه د دیو لوب کول او ټوپونه وهل په خپل هغه نيزو باندې ټوپونه وهل تاسو نورو ډېر حوالی په دې کې هغه موجود دي نو دې ته معروف رقص کم دا تاسو کوي او تاسو مبتدعين کوي او پر خپل قوالین موالین کې په محفل سما کې کوي هغه رقص دین مراد نه دی بلکې دا په نيزه باندې رقص کولی او ټوپونه وهلی او که چرته دا معروف رقص وي نو معروف رقص د نيزو سن کیږي معروف رقص هغه د تور سره نه کیږي او دا الزام لګول چې دا سنت ته نه لري کفر کړی دی ته کلمه خپل هغه نوي کا دې ته چا سنت ویلي دي بلکې موږ به الزامي دي سی ویو الزامي به د سی ویو تا نه موږ تاسو کو د پوسټ والنا چې د کم بدعتي دا پوسټ ملګری ته راغلی دی چې ته څه دعوه کې ته په سنت باندې ته په هر حدیث باندې عمل کې کنه کې چې کوم حدیث په طریقه د عبادت باندې وي نو کته چې په هر حدیث باندې عمل وکوم نو برملاو وی وا چې زه هر حدیث نه منم په ټیک خبره د به تاسو سره باس نه کوم زمونږ دعوه دار منګو چې منګه هر حدیث منګه منو او چې په طریقه د عبادت سره نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی نو منګه هغه عمل کوو هغه منګو په طریقه د عبادت سره او هر چې دا د خو عادت دي د عربو عادت چې په خوشالو کې نيزبازي نه کولې او دارنګ د ټوپونو مو پونه به هغه وهل خو مونږ دلته یو بل خبر هغه دا کو چې مونږ خو نبی صلی الله علیه وسلم دغه کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ ویل دي نو سنت خو مونږ هغه ته چې نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی دا عمل چې دا خو نبی نه دی کړی دا نبی نه دی کړی او دا صحابه کرامو کړی دی الزامن مونږ یو الزامن دا نه یو مونږ زمون قطن دا داونه د چې صحابه کرامو غړاګانی کړی نه بلکې هغه نه زبازي کړی دا غیر تعبیر پر رقص سره کړی دی دا د عربو عادت دی
بالفرض او بالتقدیر دا خبره من کو ذکرې دی نو دا نبی نه دی کړی او د دې ومنګ د څه عمل کوو چې ته بدعتي کتا غړا کوله کنه نو موږ برته سن یو لکه نبی چې هغه د سن ویلی موږ بتا ته سن یو ته شروع شوم به تا ته سن یو موږ به د څه الزامي جواب وکتا تا او بل خبر هغه موږ دا کو چې دا ته په فقه حنفي باندې عمل کوي کنه زه حدیث خاص انت نه مانی فقه حنفي باندې خو عمل کوي او ته چې الهدایت کل قران دی او دارنګ امام بني فرمت الله علیه هغه بالکل هغه دین نه جوړ هغه حاصل راایستره دی کنه نو چې ته ماته دا تانه راکې چې تاسو پر حدیث باندې عمل کوئ دی باندې تاسو عملو کې غړاګانی شروع کړئ نو زه تاسو ما به د بيدی ما په څومره چې ملګری زما سوال اوري نو دا منګه په جواب کې ویو فمنیت تدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما تدا علیکم الله وجه چاره باندې ظلم کو سيته کو تاسو په ظلم زيته کو څومره چې پتا سو کړی نو منګه الزامن دا ویو چې ته دا داوا کې چې منګه په فقه حنفي باندې عمل کوو دا خو ته کې الحمدلله زه خدا داوا کوم چې په حدیث باندې عمل کوو چې کوم نبی په طریقه د عبادت باندې کړی یا صحابه کرام په طریقه د عبادت کړی نه عادت دی عبادت نه نو موږ تا نه تاسو کو چې ته په فقه حنفي باندې عمل کې په فقه حنفي کې خدام ذکر کړی په فتاوا قاضي خان کې چې چا پردی خزه د په اجرت باندې راوصله په پیسو راوصله زنا په وسوکله نو حد په نشته په دې باندې عمل وکړه دارنګي په مراقل الفلاح کې لیکلي دي تحتاوی کې لیکلي دي او داري شامی کې لیکلي دي چې هغه سړی به امامتي ور کوي چې داغه خزه خېستای نو به تاسو خپل امامان ته دا خزه مراو باسي چې داخله کې ویني کنه په دې باندې عمل وکړه ته تانت ما ته راکې نو زه تاسو نشم در کولای او دا نور ډېر بیهوده مسائل دي زه تاسو په غیبه باندې به تانت در کوم به تخپه کیږي چې تاسو په غیبه باندې عمل وکړئ کنه ته چې ما ته د حدیث ته اندرا کې ته په غیبه باندې عمل وکړه زبرق شروع کوم در ټیک شو خو ته دا غوکه چې تاسو د خپل امامان ته د خزه راو باسي چې داخله کې ویني چې دا خزه خېستل چې به امامتي کوي مخکې دا الزامي جواب متاره درکو نور اصل کې جواب اغدارې ما تاسو ته ویل ټول ملګری دی واوري چې دا هغه معروف رقص نه دی علماء د دینه هغه نيزبازي هغه ستره د په نيزو باندې ټوپونه په خاص هيئت په کیفیت باندې کولی لکه سرنګا چې کم فوجیان یا مجاهدین غیر ټریننګ کوي او په خاص کیفیت باندې غیر ټوپونه وهي یا لوټکی اړي وغیرہ هم د قشان تداري ورنه د نيزي سره او د توري سره دغه معروف رقصونه اغنه کیږي او دا علماء د تشریع او د تفسیر هغه کړی دي نو لہذا دا تعلم تمرا کوا چې تاسو په حدیث باندې عمل کوئ نو په دې باندې تاسو عمل وکړئ او دا چې د کفر خبره د خلکو د خلې ناراضي او د ښکارا نشي ویل یو ځل بداوم وي چې حدیث په کې چاره وسیله کوم منکرین حدیث دا خلک منکرین حدیث جوړیږي او انکار حدیث دی لار اواري او بل دې ملګری ته موږ دا یو چې ته دا خبره کې چې دا په حدیث کې راغلي نو سنت دی دا خبره ستا په جهالت باندې بنا ده هر عمل چې په حدیث کې نقل ایت څوک سنت نه وي هر عمل چې نقلی بعض عملو په عادت کې نقلی لکه مثال په تور باندې په حدیث کې دا راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم داغه سترګې چې دا قدرت تورې وي دا دی باندې څنګه عمل ته کې دی باندې عمل کیږي نه دی کې صرف دومره ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم شکل یې موږ ته خودو نو بعضی حدیث چې کوي هغه د عمل لپاره بعضی حدیثونه د عقیده ساتلو د لپاره بعضی حدیثونه هغه د اخبار د لپاره خبر د لپاره ته خبر راکړي لکه مثال په تور د فتنو او د جنگونو احوال موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم داغي خبر راکړي نو هغه باندې عمل لکه خو هغه متخبر راکړي نو موږ به عقیده ساتو داغي د صحت په دې باندې رازان پوي کول هغه پکار دي